وروزو ته بڼو ته ضرورت څه دی دغه شولیندو ته ضرورت څه دی جنکو کې منظر صاحب چې هغه نشته دومره جنکو کې چې هغه نشته نو دومره جنکو ته ضرورت ښکلول شرک دی کفر دی بیا چې ښکلول شرک دی کفر دی نو خدایه ننګو ته ضرورت څه دی بڼو ته ضرورت څه دی منظر صاحب کلام داسې و بیا ما جوړ کړو دا وروزو ته بڼو ته ضرورت څه دی دغه شولیندو ته ضرورت څه دی او بیا چې ښکلول شرک دی کفر دی بیا چې ښکلول شرک دی کفر دی نو خدایه ننګو ته ضرورت څه دی او رستو رستو کېږي خپنیولې بیا چې ښکلول شرک دی کفر دی نو خدایه ننګو ته ضرورت څه دی او رستو رستو کېږي خپنیولې نو مڅه کنه لو ته ضرورت څه دی او دومره جنکو کې منظر صاحب چې هغه نشته دومره جنکو کې چې هغه نشته نو دومره جنکو ته ضرورت دومره جنکو کې چې هغه نشته دومره جنکو ته ضرورت څه دی او پی ایم خو یې ګوري نه دستخط کوي نو پی ایم ته چشمو ته ضرورت څه دی پی ایم خو یې ګوري نه دستخط کوي پی ایم ته چشمو ته ضرورت څه دی او څه ځان له وراته که څو مو خوره دومره پښتنو ته ضرورت څه ځان له وراته که څو مو خوره دومره پښتنو ته ضرورت څه دی او رنده اوس د شیخ په علاج نه پوهېږي منظر صاحب تا ته ډالۍ دي خصوصي رنده اوس د شیخ په علاج نه پوهېږي نو تا ته یارانو ته ضرورت څه دی رنده اوس د شیخ په علاج نه پوهېږي نو تا ته یارانو ته ضرورت څه دی ډېره زیاته مننه یو هنګامه یم هنګامه جوړه کړم یو هنګامه یم هنګامه جوړه کړم چې چېرته کښېنم مسله جوړه یو هنګامه یم هنګامه جوړه کړم چې چېرته کښېنم مسله جوړه کړم او ما ورله مه بوځئ منظر صاحب ما ورله مه بوځئ د ټینګ نه یم هسې نه بیا څه تماشه جوړه او کرم ریبم ځان سره وړې خبرې نه کیسه جوړه کرم ریبم ځان سره وړې خبرې نه کیسه جوړه کم او د اندېښنو تیرې له ځانه توکم د رڼا ورځ نه توره شپه جوړه د اندېښنو تیرې د ځانه توکم د رڼا ورځ نه توره شپه جوړه کم او دوه شعر به ته ووایم نور وی ته هم حیرت کوي کمال دی سمندر صاحب وی ته هم حیرت کوي کمال دی تا ته څه ووایم هم ستا د لاسه مې دا حال دی تا ته څه ووایم ویل مې هیر دې کړم ویل یې لکه ستا په شان دی ویل مې هیر دې کړم ویل یې لکه ستا په شان دی دغه جواب دی دغه سوال تا ته څه ووایم او دا یو زړګی د مینې ډک لرم سعود صاحب دا یو زړګی د مینې ډک لرم دروا اخلزا دا یو زړګی د مینې ډک لرم دروا اخلزا نو مونږ سره خو دغه مال دی تا ته څه ووایم نو مونږ سره خو دغه مال دی تا ته څه ووایم ما په سرور کې د خپل زړه نګهداشت کړی دی زه جینیس یم ما په سرور کې د خپل زړه نګهداشت کړی دی زه جینیس یم ما د دروغو محبت هم برداشت کړی دی زه جینیس یم او ما د هر یو غم د درد د سو سړي شمار کړی دی ما د هر یو غم د درد د سو سړي شمار کړی دی او ما دا ټول حساب کتاب په یاداشت کړی دی زه جینیس یم او ما دا ټول حساب کتاب په یاداشت کړی دی زه جینیس یم دوه شعر راته نور وایم هغه هم د دوه به ته هم ووایم دا یو دوه شعر مې ذهن کې او وایي چې جنت زما دپاره پرېږدي د ادم په شان دی جنت زما دپاره پرېږدي د ادم په شان دی خدا چې بیا مې سپکوي لکه د ډم په شان دی جنت زما دپاره پرېږدي د ادم په شان دی خدا چې بیا مې سپکوي لکه د ډم په شان دی او حاضر شي مات مې کړي کعبې نه مې د زړه وباسي حاضر شي مات مې کړي کعبې نه مې د زړه وباسي او بیا مې ذکر په تسبو کړي د صنم په شان او بیا مې ذکر په تسبو کړي د صنم په شان او دا بل شعر د توجه منظر صاحب تاسو ته ډالۍ وایي هغه فصیح خیرې وکړي
د عربو پرنګ هغه فصیح خیری وکي د عربو پرنګ زه ورته بریتو کې مسکی شم دا جم په شان هغه فصیح خیری وکړي د عربو په شان زه ورته بریتو کې مسکی شم دا جم په شان تاسو کوم شعر یادول دا زاړه شعرونه دي دوه وي اگر چې خدو خالی اوس زاړه غونته کې دي اگر چې خدو خالی اوس زاړه غونته کې دي لاسونه لا هغسې پاسته غونته کې دي او پخپله خو سامراج بابا منظر صاحب پخپله خو سامراج بابا د رنګ سورو سپینو زامن سم تک تور دی سپیره غونته کې دي زامن سم تک تور دی سپیره غونته کې دي